د یو ورور سوال کړی دی چې ماشومه جنۍ ځان سره جومات ته راوسته څنګه دي؟ وي دا بعض عربي راولي. الجواب: ماشومه جنۍ جومات ته راوسته روا دي، خو چې کله پکې د یو څو خبرو خیال وساتلی شي، او په دې مسلو کې عرب زمونه ښه پوهېږي. زمونږ خو صرف ملاحظات نوټ کوي، بس دا وګوره دا وګوره داسې وګوره. زه یو پیر حرم کې روجې کې هلته وم، تهجد منځ کې مونږ ولاړو، نو یو عربی و د هغه سره یو ماشوم و، هغه ماشوم یې ژړل، نو هغه به ځان سره په منځ کې نیولې وه په غېږ کې، چې کله به رکوع سجدې راته ووایي به کښېنوئ، بیا چې ورپسې بیا به یې راواغېسته. نو منځه نه بعد یو لیږی شو زموږ په دې یارانو کې، وایي دا پکې وایي نوې مسلې راووتې. ښه ته څه وایې وروره، څه وکړي؟ که دا ته وایې خو تا دا کولی چې رجني به ناست وو، ټولو د لمونځ دې هم خرابوو، خپل دې هم خرابوو، ستا هغه هم خرابوو، دی به ژړل. پوهېږي په دې مسله باندې. ته خو ماشوم جومات ته نه راولې، نو ځکه بیا چې لوی شي هم دغه اړي جومات ته نه راځي، او که راشي نو کوم ځای کې ناستي؟ هلته زموږ په علاقو کې ماشومان جومات کې کوم ځای کې لوبې کوي؟ جومات کې کوم ځای کې لوبې کوي؟ شاته. نو دا مشران چې به لوی شي، دا چې به لوی شي او مشران شي کوم ځای کې کښېني؟ شاته. ځکه چې وړوکوالي کې ټول عمر دغه جومات کې شاته منډې وهلي، او د دوی ماشومان چې ګورې په اولني صف کې ناستي، بیا چې مشران شي په دې اولني صف کې ناستي. زمونږ هغه زور ستنې ته کوي، ایسي ته کوي، ملا تیرې ماتې ته کوي، په ګوټ کې پټېږي لږ. نو په دې مسلو کې عرب زمونږ نه تکړه دي. ماشومه جنۍ راوسته جومات ته دي، کې څو خبرو چې خیال وساتلی شي بیا روا ده. یوه چې دا به بالغه نه وي، دغه شان دا به سن تمییز ته نه وي رسېدلي، دا به ماشومه وي چې کله د رور سره راځي یا د پلار سره. که د مور سره ځي خو بیا جدا مسله، هغه چې هر څومره عمر یې جومات ته تللی شي. دویمه دا چې دا به داسې ماشومه چې دا به ورانۍ نه کوي په جومات کې چې د نورو لمونځ نه خراب کوي، چې پلار په دې پوه کړي. درېیم دا چې د جومات د پاکوالي حفاظت به کېږي، داسې نه چې د ماشومه د جومات ګنده کړي. څلورمه ده دې ته به داسې لباس اچولی کېږي چې هغه به دروند لباس وي. یو سړی دا وایي چې اوس ماشومه ده، نو ماشومې ته دغه څه ضرورت دی دروند لباس و؟ نه، دا ماشوم چې په څه وخت تېر کوم په دقې به ځوانېږي، او په څه چې ځوان شو په دقې به بوډا کېږي، او په څه چې بوډا شو په دقه به مري. نو بعض وایي دا له ماشومه ده. موږ لیدلي 8 کالو جنۍ به، 9 کالو جنۍ به، 10 کالو جنۍ به، هغې ته به د لنډ لنډ کمیسونه او لوپټه په سر نه وي، او سامان له هغه وزي راوځي، او په لارو کوڅو کې هغه ګرځي دغه شان. سجل وایي دا ماشومه ده. ماشومې به تربیت کې، د ماشومې به څه کې؟ تربیت به کې. دې ته به د وړوکوالي نه درنې جامې اچې، دا به د وړوکوالي نه په دوپټه باندې عادت کې، دا به په حیا عادت کې، دا به په دروند لباس عادت کې. نو که دا خبرې په کې دې خیال وساتلی شي نو بیا جایز. او دلیل د جواز دا دی، ابو قتاده رضی الله عنه روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، یو ورځ جومات ته راووتو، و امامه علی عاتقه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسۍ امامه بنت ابي العاص، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوږو باندې ناسته وه. نو اوس هم جنۍ راوستلی ماشومه ده. امامه د چا لور ده؟ دا د زینب رضی الله عنها لور ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره راوسته. نو کله چې به رکوع لتو کې به یې نیوله، بیا چې به راپاڅېدو بیا به یې راواغېسته، رکوع سجدې نه چې به راپاڅېدو بیا به یې راواغېسته. او دا روایت په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. نو دا جایز دي. خو دا خبره یاده کوي چې اصل دا نه دی شریعت کې چې داسې قسمه ماشومانان دې راوستی شي. دا که چېرته نادره نه شي یا ضرورت را پېښ شي، یا مثال کې کور کې مور نه وي، داسې وخت کې که سړی راولي دا ماشومه څه خبره نه ده. یو وجه د هغې دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه طریقه نه وه.
بلکې بعض روایتونو کې داسې راځي ښه واضحه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات ته راوتو او د نوسۍ پورې ونښته نو ځان سره یې راوسته داسې نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخه د نوسۍ راوسته دویمه خبره دا ده دا ماشومه چې په کور کې پاتې شي دې تربیت کېږي چې ګوره ستا غوره لمونځ په کوم ځای کې دی هغه په کور کې دی بل دا به په دې سره عادت شي چې سړو سره ښځې یو ځای کېږي نه دا خبره به په ذهن کې کېږي جومات کې ټول سړي دي نو چې راته نه راوړي مور سره یې پرېږدي نو دا په دې خبره باندې دې تربیت کېږي نو غوره دا ده چې دا ماشومانانې جنکۍ جومات ته رانولي او که کله ناکله سړی راولي یا د ضرورت د لاسه یې راولي نو هېڅ حرج پکې نشتي خو چې د هغه خبرو خیال وساتلی شي کومې چې موږ ذکر کړې والله اعلم